علیکم دوستانو، نن موږ تاسو راځو په ایکسل پروګرام کې د حاضري شقه جوړو. راځو دغه لپاره چې تاسو د حاضري شقه جوړ کړئ. لومړی راځو کنټرول ان کیبورډ کې وهو کنټرول ان زه دغه لوګو یو ځل لرې کړم د سکرین نه. خو کنټرول ان کیبورډ کې وهو تر څو نوې صفحه خلاص شي. کنټرول ان او بیا راځو موږ تاسې پیج لیاوټ شیر رایټ ټو لیفت شپږ خانې دلته پرېږدو. فرض کړو اته خانو اتو خانو پورې دلته ساحه کې پرېږدو. نهم خانې د دواړه سره میچ کوو. هم ټاپ ته راځو میچ د خانې لږ شانته کوچنی کوو. لږ شانته زیات نه خو لږ شانته کوچنی کوو. دلته لیکو موږ تاسې شمیره او راځو دغه روټیټ کوو هم د شکل نیسو او د طرف ته بولډ کوو هم. بیا راځو دغه درې خانې سره انتخابوو او راځو موږ تاسې میچ کوو او دلته لیکو موږ تاسې شهرت. شهرت کې نوم راځي، پلار نوم راځي او همدارنګه نیکه نوم راځي. دلته دغه سړی شهرت موږ تاسې راځو دلته به پلار نوم ولیکو. خالي پلار نوم بیا به راشه دغه خانه به د دواړه سره میچ کوئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ اساس نمبر به ولیکئ. بیا به راشه دغه دواړه خانې تاسو به دا شکل کې میچ به یې کوئ او کله چې میچ کړئ تعلیمي ورځې به دلته اضافه کوئ تاسو. لکه د حاضري شقه دغه د حاضري شقه کې تعلیمي ورځې دا مهمې دي. بیا به تاسو راشئ کومه صحیح ده دغه صحیح ته به راشئ تاسو چې به ورته ولیکئ د حاضري ضوابط به ورته ولیکئ. مثلا درې څلور خانې به انتخاب کړئ او حاضري ضوابط د حاضري ضوابط به ورته اضافه کړئ او دغه شکل. بیا به راشئ دلته ورته ولیکئ چې څو ورځې مطلب حاضر دی، څو ورځې غیر حاضر دی. غیر حاضر به هم ورته اضافه کوي او څو ورځې مطلب ناروغ شوی دی بیچاره دا به هم ورته اضافه کوي. هغې نه وروسته څو ورځې رخصت دی. خو دا ټول مو ورته ولیکو. اوس څنګه کوو موږ تاسې د خانې سره دا کومې خانې چې دلته دي دا ډېر شانته لوی دي که نه ځکه باید دومره باید لوی ونه شي. دلته راځو موږ تاسې د خانې مکمل څنګه کوو انتخابوو او راځو دلته فارمیټ ته راځو کالم ویټ ته راځو. دغه ځای کې 8.8 تقریبا د موږ تاسې اړوو شپږو ته او اوکې باندې کلیک کوو. لږ شانته لوی شو خو زیات موږ بیا هم لوی ده خو خیر د انتخابوو مکمل. اوس لیکنې مکمل داسې د صحیح نه ونیسئ تر د صحیح پورې مکمل انتخابوو او بولډ کوئ. که ډېر بولډ نه وي ټول به بولډ کوئ. دا شکل کیږي تاسو ته. اوس بیا به شی وکئ تاسو ګورئ تاسو به بیا راشئ دغه صحیح ته یو ځل کلک د ښکته یې کړو خبر شوه زه صحیح ده همدې صحیح ده. دلته اوس دغه شمېرې خانې لږ لوی لږ کوچنی کوم او دلته زه لیکم چې یو بېلانځم دوه دم دوه یو دوه مې ولیکل. دا دواړه داسې کش کوم لاندې طرف ته تر زیات نه اوږدوو تقریبا اضافه کوو تر څو پورې دغه څلوېښتو پورې اضافه کوو یا دېرشو پورې دېرشو نه زیات نه زیاتوئ نه. صحیح ده دا شکل صحیح شو. اوس بیا شی کوو موږ تاسې بیا راځو دغه خانه که لږ نوره کوچنۍ کړو ښه به وشي. دا رقم ته لږ لوی کړو نور هم ښه کېږي. بیا به شی وکړو موږ تاسې د مکمل به داسې انتخاب کوئ. ګورئ داسې ساده شکل داسې پر راشئ مکمل سلیکټ کوئ او بیا به راشئ تاسو بارډرز بخش ته او هغې نه وروسته لاین سټایل انتخاب کوئ او مشخص لاین سټایل انتخابوو آل بارډرز باندې کلیک کوو. مکمل بارډرز واخیست. بیا چې کوو بیا مکمل همدغه خانې انتخابوو همدې خانې انتخابوو دا شکل. کنټرول سی کوو یې هم کیدای شي ځینې هلکان زیات وي که چیرې کم وي همدغه صحیح ده ورته بس دی. که چیرې زیات وي د خانې تر شپانس کې یو کالم پرېږدئ هغې نه وروسته د خانې کالم ورته داسې نږدې کړئ. صحیح شو. او دغه خانې چې دي دا خانې هم څنګه شو داسې به ټیټ شو برابر شو بیخي. او دا خانې چې دي بیا لوی شوي دا خانې څنګه کوو موږ تاسې داسې شکل داسې انتخابوو تر دې ځایه پورې او راځو دلته ورته کالم ویټ کې موږ تاسې دغه ویټ څو پورې ورکوو شپږو پورې دغه ته ویټ ورکوو. هغې نه وروسته دغه ویټ هم تیار شو. تعلیمي ورځې هم ګوري، تعلیمي ورځې هم
بیخي زیات لږ به دا ښکته کو او د اساس نمبر دا ټول دا څنګه به کو روټیټ به یې کو دا شکل کې به روټیټ کو ښه به شي ډېر تعلیمي ورځې خانه چې لږ نور هم کوچنی کوم ځکه تعلیمي ورځې دومره زیاتې خو نه وي ګنې یو کم ځای نیسي بس دومره دغه ځای کې به هم همدغه شکل کې به تعلیمي ورځې به څنګه کو داسې د دواړه به داسې انتخاب کو او د بخش کې به روټیټ کو او تعلیمي ورځې خانه به داسې شکل کې به کوچنی کم لږ شانته صحیح ده. بیا به که د حاضر ماضر دغه هم داسې روټیټ کوو دا به ډېر ښه وشي ځکه ځای کم به ونیسي او موږ تاسې دا ویډ چې دی دا به ډېر کم شي صحیح شو. اوس تقریبا چې دی دلته به راشو کالم ویډ ته وبه ګورو څومره دی تقریبا شپږ د موږ وایي چې دا ورکړه موږ ته څلور صحیح ده څلور انتخاب کوئ که لږ د هغې اوږده وایي اوږد به شي ښه دی پروا نه کوي دومره دا دومره اوږد کوئ هغې نه وروسته به څنګه وکئ نوم پلار نوم دا ټول مکمل د انتخاب کوئ تدریج صحیح پورې او راشئ دلته الاینمنټ ورته منځنۍ برخه ورکئ دا شکل ښه دا و د چې شي د حاضري د بخش داسې که تاسو کولی شئ څنګه کوئ منظم یې کوئ بیا به راشئ دغه پورته خواته راشئ دغه خانې به داسې انتخاب کوئ تاسو دا شکل دا به میچ کوئ دلته به ولیکئ د افغانستان اسلامي امارات د افغانستان څه شو د افغانستان اسلامي امارات دا شکل خو د پاره چې زیات وخت تاسو وخت ونه نیسم راځم دلته لیکنه ما ته لیکلې تاسو کولی شئ دنه کار واخلئ د مکمل داسې کاپي کوو کنټرول سی او راوړم یې دلته تاسو دغه لیکل چې دلته تاسو مشاهده کوئ دا لیکل به څنګه کوئ کنټرول وي دا شکل به څنګه کوئ دا به پیسټ کوئ د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د فلاني ولایت د پوهنې وزارت د فلاني ولسوالۍ د پوهنې امریت د فلاني لیسې مدیریت د فلاني ټولګي او د فلاني کال د حاضري شوقه دلته به کومه لیسه چې دی کومه اداره چې دغې حاضري به دلته لوګو به ور راشي دغه خواته او بل چې ده د پوهنې وزارت لوګو چې دلته به کنټرول سی به یې کو را به یې وړه دلته د پوهنې وزارت لوګو به هم دغه خواته راوړو کنټرول وي دغه کونج کې به کېږدو ورته دا شکل ترتیبیږي تاسو ته بیا به تاسو راشئ د اخیر بخش کې تاسو به داسې مکمل انتخاب کوئ کنټرول سی نو ډبل کلیک کوم صفحه باندې او مکمل څنګه کوم میچ کوو سره او که لږ لوی کړو ښه به شي ډېر او بیا به راځو موږ تاسې کوم برخې ته بل صفحې ته راځو لږ ښکته چې لاړ شو موږ تاسې په پورته توګه د فلاني لیسې فلاني کنټرول سی او هغې نه وروسته بیا به راشو کنټرول وي به یې کړو دلته کنټرول وي کنټرول وي کنټرول سی خو ورته به وظیفه کړو ورته کنټرول وي خو په پورته توګه د فلاني لیسې د فلاني ټولګی د حاضري مطابق کټ مټ ترتیب شوی صحت لري شو دا به جمله به ورته ولیکو بیا به راشئ تاسو بیا به راشئ دغه صحیح ته به راشئ دغه صحیح ته کله چې راغلی د نګران لاسلیک او دغه دواړه کنټرول سی که سی به یې کوئ او بیا به راشئ تاسو دغه شیټ ته به راشئ دغه شیټ کې به څنګه کوئ تاسو پیسټ به یې کوئ کنټرول وي دا شکل نو دا شو د څه شي د حاضري شوقه که چیرې صفحه ورته اوس تنظیموئ یو وخت راشئ پیج بریک ته لاړ شئ پیج بریک ته اوس دغه چې دی موږ وایو چې دا په یو A4 ورقه صفحه کې چاپ شي دا شکل دا به تاسو ته په یو صفحه کې به څنګه کېږي چاپ کېږي به ښه تر د بیا درس په خدای م سپارم ښه